د افغانستان مشهوره سندرغاړې نغمه له هیواده بهر ده، خو زړه یې له هیوادوالو سره دی او د پکتیکا، خوست او پکتیا له زلزله ځپلو سره یې خپله مرسته کړې ده. همداراز له هیوادوالو نه یې هم پوښتنه کړې ده چې له خپلو هیوادوالو سره دې مرستې وکړي. نغمې په ټولنیزو رسنیو کې په خپل یو پیغام کې لیکلي دي: په دې هیله چې سره د خپلې کورنۍ جوړ روغ به یاست او د هغو هیوادوالو په غم کې ځان شریکه بولمه کوم چې په تیرو څو ورځو کې د زلزلې له کبله یې خپل د کورنۍ غړي او خپل مال حال هر څه د لاسه ورکړل. هغې په خپل پوسټ کې زیاته کړې: واقعا چې د غم نه ډک حالت و چې په یو څو ټکو یې نشم بیانولی. دا 2 ورځې کېږي چې کوشش کوم یو پیغام تاسو هیوادوالو ته جوړ کړم او خپل غمرازي تاسو سره شریکه کړم، خو په ځان کې مې دا توان نه لیدو چې څو خبرې وکړم. میرمن نغمه همداراز لیکي: په سوشل میډیا کې او په خبرونو کې چې کوم تصویرونه او کوم خبرونه ګورم زړه مې تر خولې پورې راځي، خو دا د ژړا او د ویر وخت نه دی. دا وخت دی چې یو بل ته لاس په لاس کې ورکړو او خپل حکومتونو خپل د هیوادوالو ته ونسپمو او خپل کومکونه له خپلو هیوادوالو ونسپمو. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.